د ننګرهار حوزوي روغتون له مخکې اوس په طبي وسایلو مجهز او ډیری پیچلي عملیات په همدې روغتون کې ترسره کیږي. د روغتون مسؤلین وایي د تورخم لارې تر بندېدو وروسته یې روغتون کې د پیچلو عملیاتو لړۍ چټکه شوې او په تیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 10,000 پیچلي عملیات ترسره شوي دي. مونږ په دغه تیرو 3 میاشتو کې په حدود د 10,000 کې غټ او واړه عملیاتونه انجام کړي دي او په دې کې داسې عملیاتونه و چې هغه به مخکې په افغانستان کې نه کېدل، هغه به ریفر کېدل پاکستان ته، پېښور ته، ولې الحمدلله زمونږ د قدرمنو متخصصینو او استادانو د خوا نه دا د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د عملیاتونه انجام شوي دي. د دوی په وینا هره ورځ د ننګرهار حوزوي روغتون کې 100 عملیاتونه ترسره کیږي. د روغتون متخصصین وایي په روغتون کې د عصبي جراحي اړوند او نور پیچلي عملیات ترسره کوي. تقریبا ټول عملیاتونه فضل د خدای سره په ننګرهار حوزوي روغتون کې ترسره کیږي، هغه که د دماغ د دانې تومورونه وسی یا دا چې ولادي سوی شکل وسی، ضربه خوړلې وسی، د ملا ماته وسی د هغه مریضانو، یا دسکي کمر وسی، یا همدارنګه په دې مریضانو کې دماغ د ملا تومورونه وسی، هغه ټول عملیاتونه دلته فضل د خدای ترسره کیږي. دغه راز عملیات شوي ناروغان وایي خوشحاله دي چې بهر ته د تګ پر ځای خپل هیواد کې درملنه کیږي. ماشاءالله چې ما کومه شفاخانه ته وکتل چې ډېرې شفاخانې شکر به دې سات موږ وباسو چې د افغانستان داسې یو بااستعداده ښه ډاکټران پیدا شوي دي. موږ ته خپلې معدې عملیات یې ماته وکړل چې دا اوس پاکستان ته ضرورت موږ نه لرو چې هغه مخ ته لاړ شو. خپل افغانستان کې شکر الحمدلله ښه ډاکټران پیدا کېږي. نن مې 3 ورځ دغه د شکر دی صحیح برابر یم او د مریض مې ورور دی، نوم یې عطاالله دی. د دې تکلیف دا و چې په د عصبي ریښو باندې دغه رسولي ودانه وه، نو هغه الحمدلله ډاکټرانو انجیني زده کړله، اوس الحمدلله جوړ دی، پیپونه یې ځینې خطا کړله، اوس الحمدلله جوړ روغ دی. انشاءالله سبا یا بل سبا به دغه راکړي چې موږ ځو خپل کور ته د خیر. په کور دننه د پیچلو عملیاتو لړۍ داسې مهال تیزه شوې چې مخکې به همدغه ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې په پار تلل، خو اوس همدا ناروغان د افغان متخصصینو لخوا تداوي کیږي.